د کرکټ لس خطرناک او ناممکن کیچونه چې نیول شوي دي. 10 نمبر، تاسې به د کرکټ عام کیچ نیول لیدلی وي خو دا کیچ به مو نه وي لیدلی. دا د انګلند او نیوزیلند ترمنځ لوبه وه چې دغه کیچ انګلنډي ویکټ ساتونکي سم بیلینګز ونیو او پرې نیوزیلنډی چټک بالر نیل واګنر آوټ شو. بال لومړی ایټ شو او بیا د انګلنډي ویکټ ساتونکي سم بیلینګز پښو کې په داسې عجیب ډول دا بال راایسار کړ چې د انګلند ټول ټیم او خپله سم بیلینګز هم دې بال ته حیران او چې څرنګه مې ونیو. Clang on somehow. It's there. 9 نمبر، تاسو به د افغانانو دښمن ګلین ماکسویل په خطرناکو کیچونو لیدلی وي خو هغه یو ځل داسې خطرناک کیچ واخیست چې خپله هم حیران و چې څه ډول مې ونیوه. هغه په یوه لوبه کې د هند پر وړاندې روهیت شرما ته توپ اچونه ترسره کوله چې روهیت شرما بال مخامخ ووهه او د ده لاسونو ته ډېر په عجیب انداز ورسېده. لومړی خو که دغه بال د نه وای نیولی یا د خپله او یا هم شاته د امپایر د لګېدلو خطر هم و. او تاسې ته روهیت شرما دغه ریاکشن وګورئ د دې کیچ له نیولو وروسته. Oh, what a catch that is. I don't think he realized that he has taken it. 8 نمبر، تاسو به فسبالران د خپل بالینګ وروسته د هغه مخامخ کیچ له بیټسمین څخه لیدلی وي خو آیا د سریلانکایي توپ اچونکي چمنډاواس دغه کیچ مو لیدلی؟ هغه دغه کیچ له سترلۍ ګلین ماکسویل څخه هم په خطرناک انداز ونیوه. دغه بال مخکې له دې چې د ده په سر ولګېږي په حیرانونکي انداز سره د ده لاسونو ته ورسېده. په لومړیو کې د ده به هېڅ باور نه هلته چې خپله هم کیچ نیولی. تاسې د ده ریاکشن وګورئ، حیران پاتې دی چې کیچ مې نیولی که نه. خو دی وروسته متوجه شي چې رښتیا مې هم کیچ نیولی. راځئ اصلي صحنه یې سره وګورو. There you go. Try to hit it over the top. Well, he's gone. Caught and bowled. Confusion. Was made it so easy. Look at that. Oops. I think he was trying to save his head and he just grabbed it. 9 نمبر، استرلۍ نیدرلند په بال باندې د ویسټنډیزي بیټسمین بال ایټ شو او برټ هیډن شاته دغه بال ونیو خو په داسې حیرانونکي انداز چې ټولو لوبغاړو د خندا لامل وګرځېده. تاسې دغه بال وګورئ چې د ویکټ ساتونکي په څومره خطرناک ځای کې دغه بال راایسار کړ او وروسته د نورو لوبغاړو په مدد له دغه خطرناک ځای څخه دغه بال راوویستل شو او نوموړی خپله هم له خندا شین دی چې څه ډول مې ونیو. خو که بالر فست بالر وای نو بیا به د بیټسمین حالت په دې بال باندې ښه نه و. Hold it on the inside edge, on the outside edge. Oh, look, you take it anywhere it comes, as long as you. 8 نمبر، تاسې به دغه ډول کیچ لیدلی وي چې پر بډ بیټسمین لګېږي او هلته یې فیلډر کیچ کوي او آوټ کېږي. خو یو ځل شکیب الحسن بال ترسره کړ او شاهید افریدي هغه بال هیټ کړ او د شکیب الحسن په بدن د لګېدو وروسته پر بل بیټسمین ولګېده او شکیب الحسن دغه بال ونیو او کیچ یې کړ او د شکیب الحسن لخوا د دغه بال په داسې عجیب ډول نیولو وروسته شاهید افریدي خپله وکټه له لاسه ورکړه او پویلین ته ستون شو. Oh, is it gone? Yep, he's taken it. Hit him straight down there. Oops, a couple of fumbles. And you've got to get a better. 5 نمبر، تاسې به کله په سلیپ کې د کیچ د غورځولو صحنې لیدلې وي چې له ډول ډول خطرناکو فیلډرانو هم دغه بال لویږي په دغه ځای کې. خو یو ځل دغه بال کریس ګیل په داسې عجیب ډول په سلیپ کې ونیو چې ټول ورته په ګوته په غاښ پاتې وو. له نوموړي دغه بال یو ځل خوشي شو او بیرته یې په دوهم لاس دغه بال کیچ کړ او داسې په کرکټ کې ډېر کم پېښېږي او ګیل خپله هم له دغه کیچ وروسته خاندي چې څه ډول مې ونیو. Oh, dropped him. Oh, it's got it. Oh, ridiculous. Absolutely ridiculous. 4 نمبر، د اسټرالیا او د انګلند ترمنځ په 2015 کال اشیز ټیسټ لوبو کې درېیمه ټیسټ لوبه وه چې الیسټر کوک 34 منډې کړې وې خو هغه د نیدرلند په یو بال باندې په داسې عجیب ډول کیچ آوټ شو او له دې خطرناک کیچ وروسته الیسټر کوک په 34 منډو پویلین ته ستون شو. دغه بال وګورئ چې څومره په خطرناک ډول په نږدې ځای کې دغه فیلډر دغه کیچ ترلاسه کړ او له کیچ وروسته د لوبغاړو خوښي وګورئ. The initial response. Look at this. He's caught it without ever having seen it. 3 نمبر، تاسې به کله لوی لوبغاړي او یا هم د کرکټ په ځینو صحنو کې د فوټبال عجیب اندازونه لیدلي وي د لوبغاړو لخوا چې زموږ راشد خان هم ترسره کوي. خو یو ځل په یوه ټیسټ لوبه کې د شینوار له لاسو د کیچ غورځېدو وروسته هغه په خپله پښه ووهه او دغه بال له هغې وروسته خطرناک ویکټ ساتونکي ادم ګیلکریسټ کیچ کړ.
ولا هم په دغه کیچ نیولو سره شینوارن خاندي. تاسو وګورئ په څومره عجیب اندازه د مګلکرس دغه بال کیچ کړ. In the air and yes, he's got him. I can't believe it. That is so lucky. Warne has dropped the catch. دوهم نمبر دغه کیچ له تیر کیچ څخه هم ډیر خطرناک دی. که تاسو په سم ډول دې کیچ ته متوجه شئ نو تاسو به وګورئ چې لومړی هغه بال د سلیپ فیلډر لخوا نیول شوی خو بیا ترې خوشي شوی دی. له هغې وروسته دغه بال د وکټ ساتونکي لاس ته رسېدلی او له هغې وروسته همدې فیلډر یو ځل بیا په پښه وهلی دی او له هغې وروسته یې خپله کیچ کړی دی. دغه کار یو ځل له هندي کیل راهول سره هم شوی دی چې له 3 ځله خوشي کېدو وروسته بال نیولی دی. بیخي عجیب. Fantastic routine this. Gooch getting both hands to the ball, out it pops. French quickly reacts. That's a fine piece of wicket keeping and scoops the ball up. And now West Ham United come into the act. And what about that for... لومړی نمبر ځینې کیچونه دومره خطرناک وو چې هر سړی ورته ګوته په غاښ پاتې وي. خو آیا زموږ د پخواني هیډ کوچ جنتن ټراټ کیچ ولیدلی چې دا ډول کیچونه به د کرکټ په تاریخ کې ډېر کم پېښ شوي وي؟ راځئ وګورو څه ډول یې ونیو. د بیټ تر لګېدو وروسته دغه بال د جنتن ټراټ په شرټ یا په کالیو کې بندېږي او دغه کیچ اخیستل کېږي. But because he'd made cricket history by taking this amazing catch in his trouser pocket. نو ملګرو ویډیو تر همدغه ځای وه. که ویډیو مې خوښه شي ویډیو لایک، چینل سبسکرایب کړئ او نظر مو هم له موږ سره شریک کړئ. دا زموږ دا ډول لومړی ویډیو وه. که غواړئ همداسې نورې ویډیوګانې هم درته جوړې کړو نو موږ سره خپل نظر خامخا د دې په اړه شریک کړئ.